باڼه می مات سوا سترګې می سرې سوې در پسې شونډې می غوټې پرې سوې یاره ستا یاد کې سومه نیمګاړی زه دې په ژوند کړم غم لکه مړی زه دې په ژوند کړم غم لکه مړی باڼه می مات سوا سترګې می سرې سوې در پسې شونډې می غوټې پرې سوې یاره ستا یاد کې سومه نیمګاړی زه دې په ژوند کړم غم لکه مړی زه دې په ژوند کړم غم لکه مړی پیراک دې څومره را باندې زور سو بل می په زړه کې د هجر اور سو زړه می ګنډلو ستن سواله ماته تروش کېدلو زخم سو پاتا زړه می ګنډلو ستن سواله ماته تروش کېدلو زخم سو پاتا اوس کا وسړه کې لډیرا درد یو ځل خو لاړ شه غم نه مردا یو ځل خو لاړ شه غم نه مردا باڼه می مات سوا سترګې می سرې سوې در پسې شونډې می غوټې پرې سوې یاره ستا یاد کې سومه نیمګاړی زه دې په ژوند کړم غم لکه مړی زه دې په ژوند کړم غم لکه مړی نور می هجران تا صبر تمام سو خو زما بدبخته دغه انجام سو لکه مرغه چې وی چا ویشتلی یم یاره داسې لکه وتلی لکه مرغه چې وی چا ویشتلی یم یاره داسې لکه وتلی وزر می مات سوا پورته بناسم د مرګ په خوبه اشنا ویدسم د مرګ په خوبه اشنا ویدسم باڼه می مات سوا سترګې می سرې سوې در پسې شونډې می غوټې پرې سوې یاره ستا یاد کې سومه نیمګاړی زه دې په ژوند کړم الحمدلله ثم الحمدلله قدرمن معزز معاون صاحب سره ناست یو او موضوع شریکه کړې وه د هغه ورور ریاض الله ورور الله دې شهادت ورته قبول کړي د دې په شانتې ډېر مسلمانان په دې قاچاق لاره کې خپل شهادت جام نوشي جان کوي کوشش وکړئ چې خپل بچیان په داسې لارو مه پرېږدئ چې نن ستاسو کورنۍ ستاسو تر څنګ دوستان ملګري او مسلمانان په دې باندې دردېږي څرنګه چې دا ځوان ورور نن په وان کې جنازه پراته ده نو انشاءالله کوشش کوو چې قدرمن معاون صاحب موږ ته ګیټر راکړي کوم کاغذونه یې د دې نه خلاص کړو او دا وان ته لاړ شو یا جنازه په خیر او په خوشحالۍ خپل مور و پلار ته ورسېږي دا اسناد دی چې زموږ د همکارانو لخوا چمتو شوی
دوه سند دي دواړه په ترکي ژبه باندې یو هماغه شفاخانې ته ورکول کېږي چې تاسو سند ترلاسه کړئ، دغه دویم به بیا میدان ته ورکول کېږي تر څو چې د انتقال زمینه برابره شي. باڼه مې مات سوه سترګې مې سرې سوې در پسې شونډې مې غوټې پرې سوې یاره ستا یاد کې سومه نیمګاړی زه دې په ژوند کړم غم لکه مړی زه دې په ژوند کړم غم لکه مړی باڼه مې مات سوه سترګې مې سرې سوې در پسې شونډې مې غوټې پرې سوې یاره ستا یاد کې سومه نیمګاړی زه دې په ژوند کړم غم لکه مړی زه دې په ژوند کړم غم لکه مړی پیراک دې څومره را باندې زور سو بل می پزړه کې د هجر اور سو زړه می ګنډلو ستن سوال ماتا تروش کې دلو زخم سو پاتا زړه می ګنډلو ستن سوال ماتا تروش کې دلو زخم سو پاتا اس کا وسړه کې لډیرا درد یو ځل خولړ شه غم نه مردا یو ځل خولړ شه غم نه مردا باڼه مې مات سوه سترګې مې سرې سوې در پسې شونډې مې غوټې پرې سوې یاره ستا یاد کې سومه نیمګاړی زه دې په ژوند کړم غم لکه مړی زه دې په ژوند کړم غم لکه مړی نور می هجران تا صبر تمام سو خزما بدبختا دغه انجام سو لکه مرغه چې وی چا وشتلی یم یاره داسې لکه وتلی لکه مرغه چې وی چا وشتلی یم یاره داسې لکه وتلی وزر می مات سوا پورته بناسم د مرګ په خوب اشناوي دسم د مرګ په خوب اشناوي دسم باڼه می مات سوا. علیکم ورحمت الله وبرکاتو. مونږ رالو وان کې به وان کې دي ته به عدلیه چې ورته وي او کمزې کې مردخانه چې ده کوم مردخانه چې دلته رالو د نو وسوي چې کوم ولسوالۍ کې د امر دی ولسوالۍ ته وځي هغه موږ ته به د خطر ولګي باید موږ تاسو تسلیم کو د سینه تسلیمو. قدرمنو یوادوالو وان ترالو د وان او یو ولسوالۍ دا چې د ایران سرحد سره دلته ووره ورېږي یختی نو دې نه موږ هم لیټر خط واخیستلو چالدران په نوم باندې نو له خیره سره هغه کوم ورقه چې دغه به وړو مردخانې ته کم جنازه دغه به انتقالو سره ووره ورېږي او یخ هم دی ښه صحیح یخ دی. زړګی مې سلګونی والی راته ژړېږي نن غلی غلی ماشوم زړګی مې سلګونی والی راته ژړېږي نن غلی غلی
کوي می اوشکی د درد آهونا چې ز ساتم زړه کې غمونا چې ز ساتم زړه کې غمونا باڼه می مات سوا سترګې می سرې سوې در پسې شونډې می غوټې پرې سوې یاره ستا یاد کې سومه نیمګاړی زه دې په ژوند کړم غم لکه مړی زه دې په ژوند کړم غم لکه قدرمنو مسلمانانو خپل بچي مه پرېږدئ په داسې سختو لارو کې لکه شهید ریاض الله دا پاک شهید دی Bana gidiyor. Muannen geldi abi. Bana geldi şey gidiyor. غسل ورکو او له خیر سره د استانبول له دنوي کې وسپارو او کابل کې موږ ته راسپاري دا پاک شهید دی دا شهید دی چې بیچاره هیڅوک نه Orada da yıkanmış. الله تعالی دې موږ تاسو ټول د دې غم وساتي لکه څرنګه په دې درندې کورنۍ راغلي په دې ناچاره په غریبي فقیرې کورنۍ خو د ډېرو افغانانو چا سره نه تذکیرې وي نه رسیدو صرف جسدونه پراته دي موږ افغانان به تر کومه پورې داسې ذلیله یو تر کومه پورې به داسې ځورېږو سری سوی در پسې شونډې می غوټې پرې سوې یاره ستا یاد کې سومه نیمګاړی زه دې په ژوند کړم غم لکه مړی زه دې په ژوند کړم غم لکه مړی باڼه می مات سوه سترګې می سرې سوې در پسې شونډې می غوټې پرې سوې یاره ستا یاد کې سومه نیمګاړی زه دې په ژوند کړم غم لکه مړی زه دې په ژوند کړم غم لکه مړی پیراک دی سمرا را باندې زور سو بل می پزړه کی د هجر اور سو زړه می ګنډالو ستن سوال ماتا تروش کی دالو زخم سو پاتا زړه می ګنډالو ستن سوال ماتا تروش کی دالو زخم سو پاتا اس کا وسڑا کی لڈی را دردا یو زل خولر شا غمنا مردا درمنو مسلمانانو ریاض رو پاک شهید دی الله رب العزت دې د شهادت قبول کړي او د دې کورنۍ ته د زړه صبر تقریبا نن درېمه ورځ ده چې د جنازې ادا کولو کې کم ښارونو ته لاړو بالاخره د وان د ایران او د ترکیې بارډر کې چې کومه دا پیښه شوې وه د هغې څارنوالانو سره دا دوسیه وه نن کار ټول تکمیل شو د دې هر څه مصارف عطا خیریه بنسټ په غاړه اخیستي انشاءالله دا به خپلې کورنۍ ته سپارو تر اوسه پورې نه چا کومه روپۍ راکړې او نوم د چا نه اخیستې ده بلکې دا شهید چې دی پاک شهید دی مرګ شته مرګ نه هم خلاصون زموږ او ستاسو نشته خو دا سوال به کوم چې زموږ او ستاسو مرګ راځي شهادت زموږ او ستاسو په نصیب کې شي انشاءالله دا به خاورو ته سپارو افغانستان ته بیلیږو او خپلې کورنۍ ته الله رب العزت دې د دې په کورنۍ د دې په فامیل باندې رحم وکړي الله دې د دې درندې پیښې نه هر مسلمان وساتي زه خو خپله ډېر دردېدلی وزر می مات سوا
پورته بناسم د مرګ په خوب اشناوي دسم د مرګ په خوب اشناوي دسم باڼه می مات